نو اول خو مونږه د خپل ځان ته قتل پکار دی چې دا مونږه څه کوو. مونږ سال جوړ کړي نو عزیزانو چې څنګه یو دغه سه اراده راته د خدای هم دی څنګه چې یو بیگام په 4 بجې وکړه 4 بجې څوک را پاسي او د الله نوم ملي را پاسي مونږ ټول زه ملایمه خو چې بانګونه وشي را پاسم او د سکم او منځ کوم. تاسو سمرا بزرگان چې ناس یې 4 بجې څوک را پاسي او د الله نوم ملي. الله وی چې خدا په خپل رضا خو نه علي اورګه چې د خپل نامه به اختیار در باندې والو به اختیار. نو په 4 بجې د پاکستان له یو غړچ ورکو چې غړچ ورکو ز کور نه بار راووت او زنانم ډیوډای کې ودرولې وي چې کدا غړچ زیات شو دا کور را غورځېدو نو بیا بار را منډي کوي ارڅ چې جوړي. نو بار چې راووتم نو ګورم دنیا راوته ده اور سره و یا الله خیر یا الله خیر. هغه خلق د خلینه مم د خیر आवाज او د الله نوم واورید چې ما په جمعات کې اډولې دلی نه دي. الله نو 15 منټه د پاسه په 4 میں دا اشعار ہوئے چې هر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی. اے اللہ د هر کار نستا یو خاص کاریگری معلومی. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. آب روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب روا بنایا. میدان کے ولاڑما ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. بیگائے داغ خلق دخلینم یا اللہ خیر آواز وتو چاپ چتر 9 بجے پوری VCR قتلے بیگا د جمعه شپوا مبارک شپوا آغا شپوا چی پا دے شپا بنے کانو تد جناب محمد رسول اللہ زیارت نصیب کے دے دا آغا شپوا چی پا دے شپا بزرگانو تد اللہ دیدار نصیب کے دے پا دے بغداد کی او بزرگ پروت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا دا شپا یو کم سل کرتے پا زندگی کے دتا پا دا شپا دا خدای دیدار نصیب کے دے بیگا آغا مبارک اشپوا چاچے تر 1 بجے پورے دا ڈم توب لیدلے ہو آغا ام پا 4 بجے بے اختیار را پاسو لو خپلا نامہ پیو آغستا ویکر کنے کم طاقت بیگا دا سے ہو چھ دا دنیا را ٹینگا کڑے وے چھ دا دروازی والی گڑبی زمونگ دا کور دروازی دا سے گڑبی دے لکسو کے چھے دا سے بے اختیار. نو دا کائنات داغا نظام دے داغا ملک دے. اس نن دے کنجرانو چووے چی جی دا آغا سپیڈ کے جلسہ وا چی کم سپیڈ کی پا ایران کے راغلے وا بس خبر اخلاص اکا دا دی سپیڈ چی دے دمرا تیزو لکا ایران کے چی راغلے وا. نو ایران کی پہ لکونا خلق خدای تباہ کریو کنا نو سپیڈ آغاو او تباہ پہ نکڑے نو گڑچ در کو چھ سبانے دین تیزولے شم پا کمرہ کے بپروتے پا ڈبل بیٹ کے او چت بدر باندے راکے نو دوی اگر دی مرکز معلومی چھ دے زلزلے مرکز کم زے ہو او اغا تشپشا پہاڑو چی دی دا کم زے نشے ہو نو مرکز دے دا سی مثال دے لکہ دے یو سڑی زن کدنی او ڈاکٹر پہ سیٹوسکوپ کی دی چې سټسکوپ پکې دي دا غساوزي او ډاکټر وایي چې د هارت فیل کیږي لګیا نو حال خو وایي چې هارت فیل کیږي خو د هارت علاج ډاکټر کولی شي. مرکز خو دې معلوم کو چې د زلزلې مرکز کم ځای و لیکن دې مرکز له دیوال واله شي چې سبا د عمل بیا نه خوځي. نن ستا ملک ټول دم توب او کنجر توب او بیا په پاکستان کې
د جمعې شپه د لعنت شپه کل هم ودونه د جمعې په شپه کېږي او د دنیا ډمې پکې د دنیا جمعې په شپه ګډېږي. که واده چا کرنی نو ټي وي او وي سي آر خو چا وړی نه دی، بیا ټوله شپه دې ډمتوب ته ناستې وي. بیا چې ورځ شي ملک ته دې ګوره، دا هغه ملک دی چې دا اجراګان په دې ملک تاسو سربراهان کوئ. اجرا نه به ته څه توقع کوئ چې دی به ماله په ملک کې د سړیتوب کار وکړي؟ دا توقع دې کوم. نن ستا په ملک کې ګوره یو ډمتوب شروع میوزک سنټر، ورپسې دویم ډمتوب شروع شو ویډیو گیم، د قوم ماشومان په تباہ کیږي لګیا دی. د قوم ماشومان هغه ډمتوب لا ختم نو چې بل ډمتوب شروع شو. نه هغه دی چې میز جوړی او دکان په کرای نیسی او هغه له لخت پیدا کړی دی او هغه غونډس کې پر غړی رغړی چې هغه ته خدای خبر څه وایي. ها بیلیټ دا چا وایي؟ بیلیټ. څومره مزیدار نوم یې زده کړی دی، بیلیټ ټیبل. اوس هر سړی نه بغیرت جوړ شو، مزدوری نشي کوله، روزګار نشي کوله. هغه د بغیرت بچی چې دی یا به د ویډیو گیم دکانو باسی او یا به د بیلیټ ټیبل دکانو باسی، دی به ورته ناستی او د قوم بچی به په جواری کوي لګیا به. د پاکستان حکومت خدای په خبر ګستر ګړوند کا، خدای دې هغه په خبر ګړاند کی چې دا دوی له چا ووټونه ورکړي، د دوی چا انتخاب کړي دي، هغه دې په خبر ګړاند شي او په ټپو دي کینی. نن ته ګرځي دا ګوره مجسټریټان ګرځي باټینګر دې ګران خرڅ کړي قانون دې لاس کې وخت بوې دې 3/6 فوټ کې په باندې پرچا ورکی. تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي دې پسې ولې نه ګرځي. باټینګر ګران دې پتندر دې ولګي ما خورا، مټر ګران دې ما خورا، وها ګران نه پتو پاو لګوا خرایم. قسم په خدای زه ار ورځ چې کساب نه کله وها عالمه نو پختنه ته وکم چې کلمه ته رک چې مردار باندې خو دې چاړه نه دراخلي. والله العظیم چې ستا په دې ملک کې د نړۍ غوښې په دکانونو کې د سپو غوښې خرڅې شي، ستا په دې ملک کې د اسپو د مړو اسپو غوښې خرڅې شي. اوس فلال هغه سړی ژوندي دي په داسې حال کې دي چې وی ګوره کرکه به تی درشي، کرکه په ډیرانونو به ګرځېده او مردارې چرګې به راټولولې او بیا سپینې کړې او اوټلونو والا ته به ورکړي. ستا په دې ملک یو کساب مردار آس په خرڅه کړی و 20 کاله شو ما غله لاس نه دی ورکړ چې ورته وګورم ملټای راشي. نو نن دې پسې ګرځېدل ډېر ضروری دي او کله قوم بچی تباہ کیږي لګیا دی دې پسې ګرځېدل پک. بس درخواستونه دي، وزیران دي، نوکر مې کا، امداد وکاو، زکات کمیټي ده، پلانې ده، په دې قهر نن ټول قوم اخته دي. الله وزیران هم داسې درکړي دي، وزیران راشي چې درته وخه هر یو وزیر له چې درخواست ورشي متعلقه محکمه پوی کړی ده چې په دې درخواست ما دا ټکې نه لیکلې نو مې منظوره وا وی غورځوا. تاسو خو ورشي دی وزیر نه د دسخط والی خو چې ور ما د ورځې 2 لک راځي، 2 لک دی وزیر په لیکلې دی او ډایرکټر یې نه مې مال ورشا وزیر په شاک او ګرځاوای مال څه ورش ابل ورځ یو لک راغی ویجی اورېج کېګم 2 میاشتې را پاتې دي بي اس سي مې کړې او پلانې مې کړې اورېج کېګم چې کاغذونه راوېستا د بنو د ام پی ای خط، د انګو د ام پی ای خط، د 400 د ام پی ای خط په د پاسه د منسټر strongly recommended الفاظ strongly recommended. اوس دا ډایرکټر لمه وراله دا یوم نه مني مال مرګره له چاوي د پلاني وای ته د پلاني کفاره مال خوري ورشه کنه پلاني لا بس ورننه وته سره په دې ګړګړو ورټوپ او په دغه ځای ولا چاکو لگاو ا دې ستاوی نیوز کی تداغوی نیوز مال سره رااله
نو خدای دا قوم پیجندلې دی سچ ور سره کوي ټکی. خدای ظالم دی نه؟ تاسو ټول وایي خدای ظالم دی. خدای ظالم دی. نو موږ سره چې څه کوي ښه کوي که بد کوي. که څوک پولیس راونیسي او یې ترړی نو د عذاب الله د پولیس په شکل کې را لېږلی سزا یې درکړه که نه؟ که څوک مجسټریټ راونیسي او یې ترړی اوړه تاریخونه دي او تاریخونه دي چې کور دې دا پلار روان شي. یو معمولی کیسی او په کلونو ځوړند یو دیوانی کیس په یو لیس مکه دی جګړه ده. دیوانی کیس سٹارټ شي 14 کال وشو یو کیس ته په یو لیس نیم فوټ مکه باندې جګړه وا 14 کال وشو. سړی راته وی چې د خزې د جامونم په خلاف. ما ورته وی چې د پاکستان قانون د لارډ میکاله جوړ کړی قانون دی. لارډ میکاله د لندن لوی انګریز قانوندانو لوی انګریزو هغه پاکستان لا هغه قانون نه جوړولو چې دوی په خوره زګور. هغه داغه قانون درته جوړ کړی دی چې تر عمر لسپې شي خوار شي ذلیل شي رسوا شي بیړه دې غرق شي او چرتا مسلمان قوم سپر پاور جوړ نشي. انګریز خو تعالی داسې قانون جوړ کړي تا په یو لزمکا یو نیم فوټ زمکا چې جګړه وا ته بتلې وی قران لا چې قران څه وای د ازمکه باندې زما دا داوا ده د دا داوا ده. مفتی به درته فیصله درکړې وا کدی بهللې ویم بیغمه بوي او کدی ګټلې ویم بیغمه بوي. تا چې قران پرې خو او د لاډ نیکاله قانون لاړې نو خدای به دې نور ذلیلې نور به دې رسوا کوي نور به دې تباہ کوي. انګريز دا غواړي چې مسلمان دین چرته یو سر جوړ شي. نن عراق امریکای ولې راټینګ کړي دي؟ ولې عراق څه کړی دي؟ وای د په کویت ناجایز قبضه کړی ده. ټیک ده امریکای ته چې دومره منصف ملک منصف څوک چې پکچا ناجایز قبضه وکي نو امریکای ته د 14,000 میلو ناراضه اول ته انصاف کې دا خبره ده. ٹھیک ده نو تا په امریکا باندې الله هغه وبارا والا چې لوټه د لاندې باندې پاتې نشي. پرون چې فلسطینیانو باندې اسرائیل ناجایزه قبضه کړې ده او په بیت المقدس اسرائیل ناجایزه فائدہ قبضه کړې ده. تا خدای هلاک کا الته ولې رانغه انصاف ته ولې ونکو. ٹھیک شو په کار خپل ته مو کړ چې تا اسرائیل ته الټیمیټم ورکړې وې چې تا د مسلمان په قبله اول باندې ولې ناجایز قبضه کړې ده نو تا ته خدای انصاف التم کول پکارو کړ. مونږ ومنله چې عراق په کویت ناجایز قبضه کړي او ته بدل غستولا د 14,000 میلو نراله نو تا بدا بدل زما د اسرائیلو نه مغسته وکنه. ٹھیک شو تا بدا بدل پرون چې روس په کابل ناجایز قبضه کړي وا روس او 12 کاله د کابل عوام لکونه خلق تباہ کړه. لکونه خلق ترنه پورې تباہ کیږي لګیا دي. تاب پرون روس ته الټیمیټم ورکړی وای کنه چې په کابل د ناجایز فائدہ قبضه والی کړی. ٹھیک نن پاکستان امریکا نواز دی اوس بل کار شروع کړي. صدر صاحب په یو ګرځي او وزیر اعظم صاحب په بل ګرځي. مولیان راټولای یو بل شمل الدین یو وزیر جوړ کړي. شمل الدین ته وګوره اړون میلو ستار نیازی علماء سے مذاکرات کر رہے ہیں. ما ته ویلې مسجد کی سره خبرې کو دوی به مال چل خي والله کې ورشم او یا ور سره کرا باندې پیښ شو د سستن باندې د کونینو ورتوالی چې د دوی عمرینو درد به نه قلاري. تاسو له شرم نه دردي؟ عراق واحد ملک دی نن په دنیا کې
په مسلمان ملکونو کې چې د اسلام بوله بالا کو دیش ګیدړان ورته یو شوي دي، یو پکې دا زمون ګیدړم دی دیش. نو دیش ګیدړان ما فکر مکوا، تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہی د باد د تیزوالی نا او عقاب مارغه گھبراوے گما سمره چې باد تیزی نو تابالو زیا سمره چې نور ملکونه ورته یو کیږي. صدام حسین لبا آسمانی نور امداد راځي. ته مسلمان ملکونو بادشاہانو ګوره په سورو کې پټناست ګګري اغوستي، خدای چې د کویت شیخ صاحب چرته او صدام وګوره پړمبنو مورچو دی ورځو کې دوره کوي، پړمبنه مورچي ګور اول تسبانو له پخپل کټوي پخې او زموږه ما مړ والله کدوی رانه د امن ساوالي نن په عالم کې او شرمېدلې بسو شرمېږي. نن په عالم کې امریکا رسوا شو، په عالم کې په خپل کانګرس کې خپل کانګرس د امریکای پارلیمنت چې دی هغه ورته وی چې کور دې پدا کاګه خلوران شه تا خو چې د 2-3 غنټو خبره اوس دا معاملې کم ځای تلاړه اوس بس کیږي. تاسو خیال راغی نن 14مه ورځ ده 14مه خیر ارڅ چي دي نو تماشا کوا. صدام ورته بیگا ویلی چې امریکای چې را میدانی شي نو پلاشونو وړو بستړې شي امریکای ته پلاشونو وړو بستړ خو تلګرام میدانی شي. ما پرون پکې یو سړی ته بل تجویز پیش مال بل کارو کوي کنه راځي د امن میشن کې در سره مونږ مرګري کی ملکی جنگونه به یو طرف تکو صدام حسین او صدر بوش دا په میدان کې پریدو چې څوک راو پرزولو هغه بیلو دا چې چاو پرزولو هغه وګټل. راځي که ایمان درکې دا کار کوي میدان کې ور سره جنگ وک بټنی جنگونه خو خزم کولې شي. نو ستاسو د دواګانو برکت ته نن هغه بربندي جنکای چې د حجاز مقدس پس مکه ګرځېدي ا د صدام حسین په حوالات کې پرتی دي ا بربندي د په جیل کې پرتی دي. نو زما عزیزانو یو سړی دی بل چا کې چې لک سړی توب وي او شرافت پکې وي او انسانیت پکې وي نو هغه داسي لکه د فرانس وزیر دفاع چې استعفا ورکړه کافر ملک دی لیکن هغه وی چې نه مایده خدا شی و چې کویت نه فوج وباسو مایده خدا نه و چې مونږ به د عراق بچی تبا کوو. نو د فرانس وزیر دفاع استعفا ورکړه پکار داده چې زمونږ د ملک وزیر دفاع استعفا ورکړي پکار داده. بل دا چې نن ټول پاکستان دا یو دی ټول پاکستان په دې متحد دی. نو زه دا وایم چې نن د نواز شریف چې دی هغه د پاکستان د عوامو نماینده نه دی دا نماینده حکومت نه دی ځکه چې عوام ټول د عراق مرګري دي. او بیا درته څه وایم پرون مې یو حضرت ته وی مال د عراق زمکه خو د زمکه د پاسه هغه ټوکړه ده چې ټول عمر په قربانو عادت تا د عراق زمکه هو ټول عمر قربانای ورکړي دي. امام حسین په کوم زمکه قربان شوی دی ها حضرت علی په کوم زمکه قربان شوی دی د امام حسین سر په کوم زمکه پروت دی بی بی زینب په کوم زمکه په حوالات کې پرتا وا امام ابو حنیفه په کوم زمکه باندې قتل شوی دی امام حنبل په کوم زمکه سل کوړې والے شوی. نو د عراق زمکه خو ټول عمر د مسلمان د قربانۍ عادت تا د عراق په وختم نه رفي. نن ایران خو لګیا دی د صدام جنگی جازونه محفوظ کړي او پاکستان وې د پامن میشن نور ملکونو ته وېتلو ته تیار. خدای دې چری بو مزه چلارې ستوره دی وکړه. تاسو خیال راغی
نو عزیزانو عرض مې دا مونږه وینه جمع کړې وه هغه وینې له دا ملک لار نه ورکوي چې عراق ته ورسي تاسو خیال راکړئ نو عزیزانو عرض مې دا و چې دې وخت کې ایس باونډري کولاو نه ده چې څوک پې ورشي خو د اسمان باونډري کولاو ده آسمان د یو بزرگ شعر دی وایي اے اسمانه څه د کربلا خو راته ووایه اے اسمانه څه د کربلا خو راته ووایه تا ته د هغې د افسلو